السلام علیکم دوستانو خراغلاست. زیم جاوید خان او تاسو جاوید خان آفیشل چینل ګورئ. په دغه اپیزود یا په دې ټیوټر کې به دوستانو مونږه په کاین ماستر کې د لوګو په یو بل ډول حرکت یا انیمیشن باندې کار کوو. کچېرې تاسو د خپل یوټیوب چینل لپاره، فیسبوک لپاره، ټیک ټاک لپاره یا بل هر یو پلیټ فارم لپاره لوګو جوړه کړې وي او تاسو غواړئ چې هغې ته د خپلې خوښې مطابق حرکت ورکړئ، نو تاسو به دوستانو د خپلې خوښې حرکت څنګه جوړوئ؟ ټوله طریقې دوستانو موږ تاسو سره په همدې ویډیو کې شریکوو. خو که چیرې دوستانو تاسو زمونږ چینل ته نوي یاستئ، اول ځل زمونږ چینل ته راغلي، نو مهرباني وکړئ دوستانو چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ دوستانو، او همدغه شانتې که له ویډیو نه هم څه زده کړه ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ، او لاندې کمنټ برخه کې دوستانو خپل نظریات یا کمنټونه زموږ سره هم شریک کړئ. نو راځو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ګورئ موږ سره په سکرین باندې کاین ماستر دی. کاین ماستر به داسې راخلاص کړو. کاین ماستر چې کله تاسو سره راخلاص شو، نو بیا به تاسو راشئ له دغې برخې نه، د دې پلس برخې نه به تاسو ځان لپاره یو نوی پراجیکټ واخلئ، او دلته به دوستانو مونږ دغه اول نمبر فریم ریټ داسې انتخاب کړو. فریم ریټ دوستانو زموږ سره انتخاب شو او بالکل نوی پراجیکټ راغی. اوس به دوستانو مونږ هغه ویډیو راواخلو د کوم ویډیو د پاسه چې مونږ غواړو چې خپل لوګو ته حرکت ورکو. نو دې لپاره به دوستانو تاسو راشئ میډیا برخې ته. میډیا برخه چې کله راخلاصه کړه، او دلته دوستانو په میډیا برخه کې به مونږ راشو د ډاونلوډ والا فولډر ته، او دلته کې وګورئ دوستانو دغه یو ویډیو به زه راپلوډ کړمه. ویډیو وګورئ دوستانو موږ سره په کاین ماستر کې راپلوډ شوه. اوس که چیرته دوستانو دلته زه وغواړم چې دې ویډیو د پاسه لوګو ولګوم او هغه لوګو هم زموږ د خوښې مطابق حرکت ولري، نو سمپل به دوستانو تاسو راشئ لیر برخې ته. لیر کې به میډیا برخه باندې یو کلیک واخلئ، او له دې نه وروسته دوستانو تاسو سره چې په هر یو فولډر کې ستاسو لوګو وي هغه به راواخلئ. زما سره په ډیزاین فولډر کې لوګو د دوستانو دا لوګو مې دوستانو داسې راواخیسته. لوګو هم کاین ماستر ته راپلوډ شوه. لومړی به یې سایز داسې فټ کړئ په سکرین باندې، او دا به راوړئ دې سیټ کې به داسې ولګوئ. کله چې ولګوله دوستانو بیا به ورته ټایمینګ برابر کړئ. لکه زه غواړم دوستانو چې دې لوګو ته 30 سیکنډه ټایمینګ ورکړم. دوستانو وګورئ دې لوګو ته موږ 30 سیکنډه ټایمینګ برابر کړئ. اوس به دوستانو ډېر سمپل تاسو راشئ د کی فریم برخې ته. کی فریم باندې به داسې یو کلیک واخلئ. کلیک هم چې واخستو دوستانو بای ډیفولټ اتومات دلته یو کی فریم اضافه کیږي. کی فریم چې کله اضافه شو دوستانو، بیا به دوستانو تاسو لاړ شئ دلته 10 سیکنډه مخکې به لاړ شئ داسې. دا ګورئ دوستانو څه تقریبا موږ سره 10 سیکنډه برابر شو. ښه زبردسته. او دلته به اوس دوستانو تاسو دغه برخې ته راشئ، پلس باندې به کلیک وکړئ، یو نوی کی فریم به اضافه شي. نوی کی فریم چې اضافه شو دوستانو تاسو به خپل لوګو ته داسې حرکت ورکړئ، لاس سره به ویسئ داسې به ورته حرکت ورکړئ دوستانو، او دا لوګو به داسې آخر ته ورسوئ. ښه زبردست به داسې برابر کړئ. بیا به دوستانو تاسو یو 15 سیکنډه مخکې لاړ شئ، مطلب 15 سیکنډو ته به تاسو لاړ شئ. 15 سیکنډه ټایمینګ چې دوستانو تاسو سره برابر شو، بیا به یو کی فریم واخلئ، او بیا به دوستانو دا لوګو تاسو په سکرین کې داسې لاندې راولئ، او دلته به بالکل دوستانو داسې فټ کړئ. اوس وګورئ دوستانو لږ زه تاسو ته پلی کومه داسې لوګو دې برخې ته راغله، او بیا که مخکې لاړ شئ لاندې به داسې راشي. اوس به دوستانو له دې برخې نه تاسو 10 سیکنډه نور هم مخکې لاړ شئ. نو دوستانو 15 او همداسې 25 سیکنډو ته چې تاسو ورسېدئ، بیا به لوګو ته داسې حرکت ورکړئ دوستانو، او دې اخري برخې ته به داسې ورسوئ منظم. دلته چې داسې برابر کړو دوستانو، وګورئ دا په خپله حرکت داسې اخلي، او آخر ته به اوس لاړ شئ دوستانو، د عمدې لوګو آخر ته به لاړ شئ، او دا لوګو به داسې پاس طرف ته ویسئ. نو اوس وګورئ دوستانو زموږ موشن جوړ شو. لږ زره یې تاسو ته پلی کومه.
همدغسې دوستانو که چېرته تاسو وغواړئ چې د دې لوګو حرکت د ویډیو تر اخره پورې راشي نو تاسو به دوستانو دا لیر داسې سلیکټ یا انتخاب کړئ بیا به راشي 3 ډاټس ته او دلته به ډوپلیکیټ باندې یو کلیک واخلئ. وګورئ دوستانو په دې لاندې برخه کې زموږ سره دا لیر کاپي شو. کاپي لیر به داسې ونیسئ دوستانو او دا به داسې مخکې راولئ او دې برخه کې به دوستانو لږ داسې سره برابر کړئ. اوس وګورئ چې کله د دې برخې نه داسې خلاص شي نو بیرته بیا حرکت واخلي. نو همدغسې به دوستانو تاسو د دې لیر نه د ویډیو تر اخره پورې ډوپلیکیټ یا کاپي واخلئ او هغې نه وروسته به دوستانو تاسو راشئ د ایکسپورټ برخې ته او له دې برخې نه به خپله ویډیو داسې ایکسپورټ کړئ یعنی سیو به یې کړئ په خپل موبایل کې او ستاسو لوګو به ښه زبردست د ویډیو د پاسه موشن یا حرکت ولري. امید لرم دوستانو چې له دې ویډیو نه به هم څه زده کړي وي. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت.